والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزیزانو د تور سمت او د گرد و نواح مسلمانانو رونو خصوصا خویندو و میندو وقت مختصر دے، تفصیلی بیان ممکن نہ دے. البتہ د قرآن او د سنت تعلیمات یوازې د نارینه‌و د پاره نه دي، بلکې قرآن او د سنت تعلیمات بحمد الله دومره عام دي چې په دې کې تمام زندګۍ تیرولو د پاره د هر چا متعلق او د هر څه متعلق احکامات، قوانین، اصول او ضوابط ذکر دی. فی الحال د خویندو میندو متعلق صرف یو څو خبره عرض کوم. زمنګ ستاسو په معاشره کې زمنګا خویندې میندې د قرآن او د سنت نه یکسر نا خبره او انپړه دي. په دې ملکونو او علاقو کې دینه مخ کې د زنانو د پاره د دینی تعلیم او د مسائلو بیانولو څه داسې خاص ضابطه او قانون نه دی تیر شوی، نه رواج. اول خو زمنګا د معاشري سړی په خپله د قرآن او سنت نه اکثر نه خبره دي، او که څه لږ جګ دوی ته پته ده نو بیا د پښتانو ذهن ته دا خبره اچولې شوې ده چې مړه ښځو ته بعضې خبرې کول دا شرم دی. سړی په خپل مابین کې د نغري په غاړه ټوله ورځ بې حیا خبرې کوي، خپل نغري په غاړه ټوله ورځ د پردو ځوانانو تذکرې د خپلو خویندو میندو مخکې کوي، آغا شرم نه محسوسوي. خو که د کلي امام او عالم
د الله د کتاب په حواله کومه مسله بیان کی نو دوی سراپا احتجاج او غصه شي چې مړه باز خبره په لوډ سپیکر مناسب نه دي. بهر حال د معاشره رخ اول نه پام دی پلیټ فارم روان دی. اوس الحمدلله په خلکو کې شعور پیدا شوه دی. علماء حقانیینو حق پرستو علماء کرامو دا محنت شروع کړي دي د اف ام په ذریعہ او چې د چا په جماعت کې حق پرست عالم وي هغه هم د الله کلام په لوډ سپیکر بیانوي. نو کوم خویندو میندو ته چې الله پاک د سعادت نصیب فرمایلی وی اغوی خو په شوق سره واوري او په زړه کې ولا ځای ور کوي. نو خویندو میندو ټولو نه اول عرض ما دا ده چې موږ تاسو ته په دې ملک دا خودل شوی دا چې د ښځې کار صرف دا دی چې خپل کور جارو کول او صفا کول او د خپل کور د نارینو خدمت او هغوی ته روټه پخول او بیا په دې غرایزو علاقو کې دا رواج جوړ کړی شوی دی چې غرنا لرګي او مزری راوړل او کویانو نه یا لری ځایونو نه اوبه راوړل. بس صرف دا د زنانو ډیوټي ده نه بلکې لکه څرنګه چې دا تمام کائنات پروردگار عالم پیدا کړی دی د کم مقصد د پاره هم اغ مقصد د پاره پروردگار عالم زنانه هم پیدا کړی دي. لکه څنګه چې د نارینه‌و نه د عبادت او دین نه د خبرېدلو مطالبه ده امدارنګي زنانو نه هم د پروردگار عالم د عبادت او د توحید او د دین نه د خبرېدلو ضرور مطالبه ده. او خځې دې په احساس کمترۍ کې نه مبتلا کیږي. زنانه د معاشرې بنیاد ده. انبیاء د ښځو زامن وو، اولیاء کرام د ښځو زامن وو. په ملک کې که بهادران تیر شوي دي نو هم د ښځو زامن وو. په دنیا کې سوا د حضرت آدم علیه السلام نه علاوه د آدم علیه السلام نه بغیر چې څومره انسانان پیدا شوي دي دنیا ته راغلي دي نو یو ظاهری سبب د هغوی د پاره مور او ښځه ګرځېدلې ده. د تمام دنیا د معاشرې د پاره ښځه د مدرسې حیثیت لري. کله چې ماشوم لویږي نو په کور کې د خپل مور د تربیت محتاج وي. کچره مور دیندار وا، مور نیکوکار وا، مور د الله عبادت گزار وا، هغه د نافرمانیو نه ځان بچ کولو، هغه د شرک او د رواجونو نه ځان بچ کولو، هغه د بهایایو او د بیکار خبرو نه ګریز کولو، نو د هغه ښځې اولاد به ضرور دیندار وي. د هغه کور الکان به ضرور حیادار وي. نو زنانو ته الله حکم کوي یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. کلا پروردگار عالم فرمائی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی.
کل اللہ اعلان کئی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. اللہ جل جلالہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا خصوصی خطاب کرے چھ اے نبی اخپلو بی بیانو تا او اخپلو لونو تا او دا طول امت زنانو تا دا اعلانو کا چی دوی دی دخپل پردے اہتمام ساتی اہتمام دوی دی پخپلو جانونو باندی ایوا برقا یا یو لوی صادر را زوڑند کی او پکورونو کی دی قرارو نیسی او د خپلو حسنو د جمال ځایونه د خپلو خاوندانو نه بغیر هیڅ چاته نخکاره کوي. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی. د اسلام د راتللو نه مخکې چې د زنانو د پاره کم بے حیا او بے شرما ناکارا اصول وضع کړی شو. الله فرمایي چې دا هغه جاهلیت د اصول نه د ځانو ساتي. جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کلا دنیا ته تشریف نو راوړې نو د خځه حیثیت د ګډو به زینا بدترو د خځو حیثیت د ناکارا حیوان او د ناپاکو د نجس حیوان نه هم زیات بدترو. لیکن کلا چې قرآن کریم نازل شو اللہ خصوصی خطاب کو نارینہ ہوتا او حکم جاری کو چې وعاشروهن بالمعروف. اے نارینو زنانو سرا ظلم چې ونکه خبردار. اے نارینو زنانو سرا زیاته ونکه بلکہ د شریعت د قانون مطابق دوی سرا زندگی تیرا کئے. دا هم انسانان دی دا هم د رب العالمین بندگان دی. نو زما مقصد دا دے لکت سرنگا انسانانو نا د دین مطالبہ دا نو زنانو نا هم آغا سے مطالبہ دا. اول سار چرا پاسی د تمامی دنیا او د تمام مخلوق نا اول حق د چا دے د اللہ. اول با جان پاک کے او دس باو کے پروردگار عالم تبا ادری گی اعلان باو کی چی اللہ اکبر. یعنی اے پروردگار عالم دا زمنگا عقیده دا چې ته لوی د خاوند نه هم د کور نه هم او د روزګار نه هم او ډیوټۍ نه هم او ښځه هم دا اعلان کوي چې الہ العالمین ته د هر چا نه لوی الله اکبر. الله لوی دی د تمامی دنیا د مخلوقاتو نه د کل کائناتو نه. پلارنا مورنا خزنا زوینا ورورنا خاوننا ہر چانا لوئی سوک دے. نو اللہ اکبر کی تادا اعلانو کو چی اللہ لوئی دے. نو اول دل لویو حقوق ادا کول فرضوی. نو ټول ورځ تر بیگا پورے چی تد خاون خدمت کئے هم خیال بساتے چی اللہ رن ناراض نشی. او کم قدم چې په بل قدم باندې دے بیا بم دا خیال ساته چې الله رنه ناراض نشي. د قبر په تورو تیارو کې د برزخ په یوازې ژوند کې صرف د الله نه بغیر پروردگار عالم نه علاوه انسان سره هیڅ څوک نوي. کچره الله دې راضي کړي وي او د پروردگار عالم د احکاماتو متعلق دی زندگی تیر کړی وی. دا الله د کتاب مطابق دی زندگی تیر کړی وی.
نو د برزخ ژوند به خوشاله وي او ورځ د محشر به په امان وي. او کچری دنیا کتاب د مور پلار د اولاد د ښځې او د خاوند او د انسانانو خیال خو دې ساتلی وي بلکې د الله خیال دې نه وي ساتلی، نو اول خو به دې دنیا بې عزت او بې قدره وي. او کچری دنیا باندې پوه نشوي نو آخرت او د برزخ زندگی خو پرته ده. اغزه کې د بچ کولو والا الله نه بغیر هیڅ څوک نشتا، د اغ ژوند تی کولو والا الله نه بغیر هیڅ څوک نشتا. نو خویندو میندو تام الله جل جلاله ام دغه سه مطالبه ده د پروردگار عالم لکه څنګه چې نارینه‌و نه مطالبه ده بلکې دوی نه هم زیاته مضبوطه ده، ځکه چې څومره رواجونه راځي نو د زنانو د طرف نه، څومره شرکیات چې راځي زنانو طرف نه. معاشره کې رواجونه د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بے بیان څومره پاکي وي، دا غلونه څومره پاکي وي، د صحابه کرامو زنانا څومره پاکي وي. الله دا غوی تعریف فرمایلی دی الله. او تمامی دنیا تاریخ اغا ولین زنانا د جناب محمد مصطفی د دور والا تاریخ تسلیم کړی دی چې هغه سه زنانا نه چرته به پیدا شي او نه چرته دنیا صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې دا غوی په کورونو کې به هم ودونه کېدل، زما استا کور کې هم ودونه کیږي، یا غوی په کورونو کې به هم غمونه پېښېدل، زما استا کور کې هم غمونه پېښېږي، دا غوی په کورونو کې به هم خادیانې وي، زما استا کور کې هم خادیانې وي. لیکن لغون دې سوچ پکار دی چې دا غوی غم او خادي څنګه او زمنګ غم او خادي څنګه دا دا غوی ودونه څومره ساده وو. دا غوی با چې کله نکاح کېدو نو د ښځې نه به هم تپوس وکړی شو، یا به پلار ته تپوس کولو، یا به د مور په واسطه تپوس کولو، یا به د هغې د ملګرو په واسطه تپوس کولو چې فلانی هلک درته کوو ته پې راځي او که نه. نو هغوی به چې کله رضامندي اختیار کړه بیا به یې ورکړه، که رضامندي اختیار نه کړه نو بیا به یې نه ورکوله. هلک نه به هم کور کې تپوس کېدو چې فلني ځای کې د فلني لور درته نکاح کومه ته پې راځي او که نه. هلک به چې راځي نو وله به یې وکړه، کني نو بیا به هم ورله نه کوله. زمنګ معاشره کې ټولو نه اول دا نقصان دی چې نه د لور نه څوک تپوس کوي او نه د زوی نه څوک تپوس کوي. دغه وجه ده چې ژوند ناموافقه دی، ژوند کې جوړ نشتا، کورونو کې جګړې دي، یو بل سره نالګي ده، د سړی خیالات ښځې طرف ته نشتا، د ښځې خیالات خپل خاوند طرف ته نشتا. دا بنیاد معاشره کې مشرانو نه خراب شوی دی. او بیا به چې کله نکاح وشو نو صرف ایوی دوو زنانو سره خپل محرم به ور سره و، پردی سړی نه. دا روانې نه وې چې دا کمې نن زمانه کې منګه جوړې کړي دي، پردی ښځې د ټول کلیو د قوم را جمع کو، هر ځای نه ځوانه ښځه، هر ځای نه حسینه او جمیله ښځه خپل لاسو پورې نکروزې، خپلې شونډې سرې او سترګې تورې، لباس مزیدار بدل کړی شوی، خپل خاوند دپاره نه، خپل کور دپاره نه، بلکې لرې لرې ځایونو ته روانو کې رواني. او دا ټول کلی پردي سړي هم وي او دا ټول کلی پردی زنانا هم وي. اسی یو بل ته زه دا خبره ډېره زیاته کوم چې رواج ډېر بد شی دی. اسی پښتانو کې دومره لوی غیرت دی چې کچرې ښځه پردي سړي ته وګوري نو ډېر زیات په باندې بدګني، او که سړی پردی زنانا ته وګوري نو ډېر زیات ور باندې بدګني. کچرې واجنې د چا کور ته لاړه شي، خپل کور نه بغیر بل کور ته لاړه شي،
نو کچری گنٹا پسم پتاو لگے دا چه تلی دا نو بغیر دا مرگئی نپریگ دی وی چه فلن تخت دلی دا اغاج زکار صد پنیت باندی تلیوی چاول ابد کتلیوی او کنیوی کتلی بیا هم اغا بغیر دا مرگا الکا بغیر دا مرگا نپریگ دی خو بل طرف تا رواج دمرا بد شیره چه کلا رواج مخی تراشی نو خپلا خور لور اخپلا سجوان اجکا جنے آغا خمزدار سنگار کی آخی مزدار کپڑے واغندی پردی کورتا اولیگی دری دریش پیور کرکی چه خیر دے مڑا خبد دا خیر دے مڑا وعد دے خیر دے مڑا غم دے حالان کیا آغا مخ کے تگو پدے تک کی ہیت فرق نشتا خو چون کیا اول تگ رواج کی نشتا د خزه پردی سړیو سره تلل پر رواج کی نشتا او بیا چې وادوی او غمی بیا پردو سړیو سره لسونو پړکولې رواج دی خپل مخکارا کول رواج دی پردو سړیو سره خاندار رواج دی اورا کې تلل رواج دی اورا کې تصویرونه استل رواج دی او خپت ورته لګي چې غلا د بادشاہ په بادشاہ کې هم خکېږي څوک به پټا کیمراو لګي پټا بچا لګولي بیا هم هیڅ قسمه غوسول نه ورزي خپل خويندې لونه وراګانو کې وليږي د سمرا لوی شریعت د حکم به عزت ور سره کیږي اللہ فرمائی چی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا نن سبا وراگانو مڑو کے چی زنانات سکی ام دغا تبرج دے ام دغا آغا شہر چی اللہ تے منع فرمائے لے دا نو دا انبیاء کرامو او دا صحابہ کرامو وادون داسیو چی دوا خزے بوے اخپل محرم باور سرو یا زوے یا پلار یا ورور یا سکتر یا سکماما اغبل لاړل او اغزه نبه پتیاری باندې زنانا راو استخپل کور تبه راوستا نن سبا چې زمنګ خويندو میندو ټول کلی ته ځان خودلېنی ځان شرمولېنی د ځان بیزتی کړي نه د قران بیزتی کړي نه نو ټټر نه یخیږي او کچری اول خو معاشره کې داسي سړی نشتا چې ورته وایي چې داسې نه کوو او کچر تا خال خال یو نیم داسی وی نو بیا ورته خزه وی چې مړه څه غم خو نه دی شوی خادي ده څه ویرونه خو پینې شو کوله مقصد یې دا دی چې کني په خاده کې د بے شرمه کول جایز دی خاده کې د ځان بے عزت کول جایز دی خاده کې د ځوانې جنې پردي کور تل جایز دی حالان کې چره هم جایز نه دی نو غمونا پکار دی چې د شریعت مطابق وکړې شي د پښتنو د مسلمانانو غمونا هم د ودونو په شان ته دي لکه سرنګا ودونو کې روټیانې پخېږي جیب په باندې خالی کیږي د دې خزو د ولاسام زمنګ د معاشره د خويندو میندو د لاسا غمونو نه هم ودونه جوړ شوي مړې بدی شوي وي کور کې به زنانه درتوای غنم را پیدا کا نو قرآن مجید یو څو قرآن مجیدونه راوړه پیسې ماته کا چې وی وشو حالان کې چرې د جناب محمد رسول الله زمانه کې دا رواج ودونو کې دا رواج د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په فقه کې دې رواج ته حرام ویل شوی دی منګه اللهم منو محمد رسول الله هم منو صحابه کرام هم منو اولیاء کرام هم منو امام ابو حنیفه مذهب هم منو لیکن ور باندې عمل هیڅوک نه کوي بس صرف پتشنم باندې منو چې مړه د الله ډیر لوی نوم دی ډیر خوږ نوم یې مړه الله ډیر لوی دی خو بس لوی دی حکمونو منلو ته نه خزه تیار ده نر حکمونو منلو ته نو وړو کې تیار دی او نستر هیڅوک تیار ورته نه دی مقصد مې د خبره دا شی چې خزله پکار دي چې دا رواجونه ختم کی دا نقصانات تی په دغه خبرو کې يهود او نصارا د مسلمانانو عزتونو لوټ کول د پار ناشتي نن سبا داسې سکولونه د يهودو د نصارا طرف نه منزوريږي چاغه تا FCS سکولونه وایي فاټا کمیونټي سکولز هغه کې زنانوي
هغه سکولونه د انجیوز د طرف نه منظور شوي دي. د انجیوز ډېرې شعبې دي. د انجیوز داسې شعبې هم شته چې خلکو لاګلې او سړکونه پاخه کی. د انجیوز داسې شعبې هم شته چې نور فلاحي کارونه وکي، چرته یو ځای کې تکلیفي یو پل منظور کی. خدا ټول کارونه، دا ټولې خبرې، دا ټول چلول صرف د دې د پاره دی چې په معاشره کې بے حیايي خواره کی. ښه کارونه هم کوي، ښه خبرې هم کوي، ښه کارونه هم کوي، لیکن انجام خراب دی. انجام مخلوط حق طرز تعلیم چلولو ته اراده ده. دا غیرتی مسلمانان غیوري خاورې ته، دا د عزت خاورې ته داسې سکولونه را لېږلي دي او داسې پلانونه او منصوبې را لېږلي دي چې په هغې کې د ښځو او د نارینهو مخلوط طرز تعلیم دی، مخلوط. او بیا خلکو ته دا وایي چې مړه مولیان تنگ نظر دي، مړه اسلام ښځې لا حقوق نه دي ورکړي. نه ظالمه، ته د کوی چندخې تاله د بار نورو ډنډونو پته نشته، تالا د سمندرونو پتا نشتا، کوئی کې لوی شوی. کچره د قرآن سمندر ولیدو، قرآن کې چې خځل الله کم مقام ور کړی، خځتا الله کم مرتبه ور کړی دا ډیر عظیمه مرتبه او عظیم مقام دی. او دام نه چې مولیان نه بیانای، الحمدلله منګي بیانو، منګ بیان کړی دي. منګ دا وایو چې ګورا زنانا غرتا لګل ناروا دي، زنانو باندې غرنا لرګي راوړل حرام دي، حرام. ټول نارینه وایي زنانو باندې غرنا لرګي راوړل نه مړه لک په زور وایي، اے تیروالو په زور وایي. زمنګ فریدی ملګری وایي لیکن تاسو نه وایي ځکه چې دا بیماری درکې ده. خځو باندې غرنا لرګي راوړل لک په زور وایي حرام دي. خځو باندې د پټیو کول حرام دي. خځو باندې بهار کورنا بهار کارونه کول شریعت ورته والله چې حرام او ناروا ویلي دي. دا بالکل ناکاره کار دی، دا د غیرت نه خالی کار دی، دا د ایمان نه پاک کار دی. ګیره بده هم وي، بریتونه بده هم وي، پټکې بده هم تړلې، ټوپې بده هم کګې خوي، ډېره لویا هوا بدر کیوي، خزه بده بار پټی کی کاروبار کوي. دا چرې جایز په زور وای، دا چرې جایز. او کتا سوې چې وخت به څنګه تیریږي، د نوري دنیا وخت څنګه تیریږي، چې د چا د سره پټی نشته دا غوي وخت څنګه تیریږي. او تاسو په دې علاقه کې چې کوم حق پرسته علما دي، تاسو خلک تاسو کې چې دا غوي خزي پټو کې کار کوي، آیا دا غوي جون څنګه تیریږي؟ تاسو په علاقه کې بعض خلک شته چې غوي دا ناکار او حرام ناجایز کار نه کوي، دا غوي جون څنګه تیریږي؟ غیرت نه کار غستل پکار دی. اسلام الحمدلله خځه لهم خپل حقوق ورکړي دي. خځه د کور بادشاہ او سردار ګرځولې دا، خو کور کې دنه داسې سردار نه دا ګرځولې چې دا به مختار وي، هر څه اختیارات به د دی وینا د سړی، جائز حکمونه جائز خبره بعد سړی منی. الرجال قوامون علی النساء. الله فرمایي چې ټیک دې دا د کور مشردا، لیکن په کور کې با اختیارات د قران او د سنت مطابق د خاوند او د سړي چلیږي. دا ور سره ملګری دا، په ژوند کې ملګری دا، د ګاډي دو پای دي، خو لیکن جائز شریعت چې کوم اختیارات سړی لا ورکړي دي، هغه اختیارات به د سړي، هغه به خامخا سړی چلی، خزه به مشوره کوي او خزه به د خاوند نه تپوس کوي. کله چې دغه سي د قران او سنت مطابق زندگی تیریږي، چې خزه خاوند نه تپوس کوي، خو بشرته چې خاوند خوم چرته د قران نه خبر وي کنه، چې هغه د خزه نه بدتر وي. لکه څنګه چې خزه ته د قران او د سنت پته نشتا، امداسې دته د قران او د سنت پته نشتا. نو زړه کې وایم چې داسې خزه او د سړي ډېر فرق، الکه ډېر فرق. څه فرق دی؟ صرف نرتوب
صرف ګیره راتلل، صرف شمله او پټکه او ټوپه په سرول، دا کمال نه دی. کمال دا دی چې نارینه سره الله حاکم کړی دی، حاکم سره به علم وي، حاکم به تعلیم یافته وي، حاکم به د قرآن او د سنت نه خبردار وي، هغه به خپل ښځې له تعلیم ورکوي. کله چې په کورونو کې دا سلسله شروع شوه چې نارینه د قرآن او سنت نه خبردار شو، خپل ښځې ته کور کې تعلیم ورکوي، نو د ښځې او د خاوند رشته سره سره به د استاد او د شاګرد رشته هم قائمي. نو چرته شاګرد د استاد نافرمانی نه کوي، که کوي ښځه به شاګردۍ، خاوند به استاد وي. خو افسوس ته کېدای شي چې ډېر نارینه داسې وي چې د ښځو شاګردان وي، ځکه چې څه ویلي نه دي. او دا ونه وایي چې یاره ښځې نه سبق ویل ناروا دي، نه، خپلې ښځې نه قرآن زده کول هم جایز دي. که هغې له الله علم ورکړی او ته ګوګوي نو خیر دې ته زده که. ښځې لا د مسایلو پته ده تا ته نشته، نو ته زده که خیر دی. دا هم د پښتو معاشره کې یو ناکاره خبره مشهوره ده چې مړه ښځې نه سبق ویل نه دي جایز. کله چې د قرآن او د سنت تعلیمات عام شي، دا خبره زکه کوم چې ښځو ته پاور میلاو دي. ګوره پاور کور کې چې ښځه څه کول غواړي نو کولی شي. ښځو غوښته چې موږ چکرې ولګو او راګانو کې لاړې شو، مړو کې لاړې شو، په ایمان وایه په سړو دا خبره ومنله که وی نه منله؟ بډاګانو ووایه وی منله که وی نه منله؟ خدای رستی داسې در باندې منلې ده چې رق ته نشي وهلی. کم ځای ته واده ته چې ښځه ځي رواج دی، دا رواج چا جوړ کړی دی؟ ښځو جوړ کړی. او په موږ تاسو یې منلی؟ غمونو ته لرې لرې ځایونو ته تلل، دا رواج ښځو جوړ کړی دی او په موږ تاسو یې منلی دی. لکه چې امریکا په خلکو باندې اډرونه مني، داسې په ما او تا باندې منلی دي. ولې؟ ځکه چې دا د علم نه، د قرآن او د سنت نه خلاص او خالی دي. هغوی ته موږ د الله دین نه دی ښودلی، ځکه هغوی لګیا دین هغه کارونه په موږ تاسو باندې کوي چې هغه په معاشره کې عیب هم دی او د الله د حکم خلاف هم دی. که چېرې دوی د قرآن او سنت نه خبرداری شي، نو ښځې کې بیا دا پاور شته چې هغه به کور کې تا باندې داسې ښه کارونه رایج کی. ستا کور به چې رواجونو نه پاک کولو غواړي نو فوراً یې پاکولی شي. ښځه دا کولی شي چې کور د شرک نه پاک کی، ښځه کولی شي چې کور د بدعاتو نه پاک کی، رواجونو نه صفا کی، بهاییو نه صفا کی. کولی شي که نشي کولی؟ او چې کله معاشره کې قرآن او سنت راغې، ښځو کې هم سړو کې هم، بیا به انشاءالله دا رواج اول ختم شي چې د ښځې لور نه او د نرزوی نه خلک تپوس نه کوي د واده، د هغه مرضی او خیال ته نه ګوري. نو چې کله دا قرآن او سنت تعلیمات عام شي، جنۍ نه به هم پلار تپوس کوي، زوی نه به هم تپوس کوي چې کومه جنۍ د هلک نه ده خوښه نو ورته به یې نه کوي، او چې کومې جنۍ هلک نه دی خوښه هغه هلک له به یې نه ورکوي. دا یو لعنت شروع دی چې خلک په جنکیو باندې پیسې اخلي، دا هم یو رواج دی. ښځو باندې زیاتې زیاتې پیسې اخیستل د مہر په بهانه، پلارې پیسې اخلي، خواړه اوبه اخلي. یاد وساتئ، خور لور باندې پیسې اخیستل حرام دي، خور لور باندې پیسې اخیستل حرام دي. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ رد المحتار کی لیکلی، وَمِنَ السُّحْتِ مَا يَأْخُذُ السَّهْرُ مِنَ الْخَطَنِ بِسَبَبِ بِنْتِهِ. وَإِسْ خَرْچِ د خپل زوم د کورا هر شی چې اخلي نو دا سوچا حرام دي. سوچا قرآن و سنت کې د آزاد انسان خرڅول حرام دي. حرام 1,50,000 1,500,000 روپے په باندې واخلي، وای چې مړه سامان ورته کوم، تاک کم وسط کور کې ورته وکا، جائیداد کې در سره حق دی هغه ولا ورکا. غلا مکوا زما د کور غلاو کې او بیا لور له په سامان کوي، دا داسې دی لکه سندګان چې پټ کې او بیا په خیراتونه کوي. دغله په سندګانو خیراتونه کیږي نه کیږي. زوم د کور د پیسې واغسته حرامي دي،
البتہ جنه چې کم مہر غواړي د هغه داسې مہر بغواړي چې هغه د جنه حیثیت او د الک حیثیت مطابق وي، زیات بنه غواړي، داسې بنه غواړي چې خاوند دومره فقیر کی چې بیا دیر اود کی ټول ورځ ورته خلک دروازې ټکوي چې څه شوغه ابي ایمان دې چرته تللی زمون پیسې ور باندې دي، نو هغه پیسې دي چې تا د لاسه تللی دي، او بیا ورکوي په کلونو کلونو باندې عربو کې شپې تیرې ځکه چې دومره دې ته اغستې دي چې هغه عاجز وس په کور کې وخت راولې نشي. نو جنابه د خپل حیثیت او د خاوند د حیثیت مطابق مہر غواړي، مثال دومره سونا، دومره کپڑے، دومره پیزار او دومره فلانه شی او دومره فلانه چې هغه دغه وس مطابق خاوند به ورته واخلي را به وړي خزله به ورکی پلار له نور کې تخوله نه ودیږي چې ته غواړي، نو ورته خواخي ودیږي چې دې پکې لګیاوي شنو دا بروړي ستاسو کار دی، بوډه تاسو کار دی چې ته لګیاي ته ودیږي کلور دی ودیږي الکا تاسو ودیږي کلونی مو ودیږي، نو تاسو پکې څه کار دی چې تاسو پکې لکونه روپے اخلي، ستا پکې څه کردار دی چې ته په باندې دومره لوی پیسې اخلي او بیا هله او بهانه وغیرہ. بهر صورت مقصد می دا کلا قرآن و سنت چې عام شي نو دا رواجونه به ختم شي، خځې ډېرې زړې شوې، د رواجونو د خاطره ودونه نکېږي، الکان ډېر زاړه شول، د رواجونو د خاطره هغوی ودونه کولی نشي، معاشره کې بې حیایي زیاتېږي، چې کله د سړو حیثیت نوي ودونه کولی نشي، ځوانان ګرځي، جنکیو د پاره د ودېدلو حیثیت نوي، ځوانې جنکې معاشره کې ګرځي او د ودولو حیثیت یې نه، نو دغه معاشره کې بدکاریانې شروع کیږي، دغه معاشره د بې حیایۍ نه ډکېږي، کیږي که نه کیږي دغه سیالکه هر سړی پې خپویږي، خو توفیق چاله الله نه دی ورکړی. همدارنګې که د قرآن و سنت تعلیمات راغلل نو نارینهو سړو ته به دا پته ولګي چې دویم واده احلا کول جایز دی، چې کله انصاف کولی شي، چې انصاف کولی نشي نو د دویم واده کول جایز نه دی، او که چا دویم واده کړی او هغه یوې ښځې سره ظلم کوي او بلې ته توجه ده نو دا سړی داسې حرام و ناکاره کار کې مبتلا دی لکه معاشره کې چې خلق نور کارونه کوي او خلق حرام ګڼي. خلقو کې رواج دی دوی زړه کې وایي چې که حرام صرف زنا ته ویلی شي، حرام صرف سود ته ویلی شي، حرام صرف کفر ته ویلی شي، حالانکه دینه علاوه نور کارونه هم ډېر حرام شته. چا چې د یوې نه زیاتې ښځې کړي دي او هغه د یوې ښځې حقوق ادا کوي او د بلې نه ادا کوي نو د قیامت په ورځ به الله پاک دلا سزا ورکوي خامخا، او د سزا به یو علامت داوي چې یو طرف به ټول شلوي، یو لاس او یو سترګه او یو پښه او یو دړ به شلوي شل، دا به د میدان محشر کې علامت وي د دې خبرې چې دا هغه ناکاره سړی دی، دا هغه بیکاره انسان دی چې د دوا ښځې کړې وي او بیا یې وی سره زندگی تیروله او بلې سره یې اسې ها کول. څه شی پکې ضروری دی دواړو ښځو کې؟ د شپې تقسیم پکې فرض دی. فرض ګوره د شپې تقسیم په زور وای، د شپې تقسیم فرض دی پکې، او بیا کور ته چې کم سامان راوړي د هغې هم برابري فرض دا فرض. دا دو سیزونه خصوصي فرض دي، ایویلا چې کم سره راوړي بلې له به هم راوړي، ایوی تا چې د کم شي ضرورت ته نو بلې ته هم ضرورت ده، ایوی سره چې وشپه تیرې نو بلې سره به میوا، ایوی سره چې هفته تیرې نو بلې سره هم هفته. چلول بنه کوي چې تل معافي وغواړي چې ما ته هغې بخلي دي په کلون څه ماته یلی دي څه کوه څه کوي، زه زړه یم وایي که نه وایي داسې هلکه بوډاګانو دا دغسې که نه ده، چلونه والونه کول جایز نه دي. البته مینا محبت کې تقسیم نه کیږي، هغه د زړه پټ شی دی، پټ کېدلی شي چې وی سره د محبت زیات دی بلې سره د کم دی، خو دا محبت به پټ ساتي، څرګندول یې حرام دي. ګوره حرام
خپل عمل سره به څرګندای نه. ایوی تا چې کلا تنها شي نو هغه ته وایي چې مړه تا سره مې ډېر زیات مینا، تا سره مې ډېر زیات محبت دی، تا نه بغیر مې ژوند تیریږي. بلې تبه هم دغه سوای زکه چې خځه سره دروغ کول جایز دی. ګوره وایي چې کچره سره خځه سره دروغ وایي خپل ځان ورته اوچت کوي نو دا میدان جنگ کې لکه سرنګ چې دروغ جایز دي، خځه په مخ کې هم دروغ د دې لپاره جایز دي چې د خځه تا سره محبت زیات شي. چې ورته وایي چې را داسې لاندې قوم را جمع شوی، ډېر خلکو ما ته خلکو وی چې ته زمونږ د ټولو قومونو مشر یې، کمنټ کې چا بیزته کړی ویم خیر دی، خو چې خځه دې وایي چې دا هم لا څه شی دی نو دا جایز دی. مقصد مې د خبرې دارې چې هر وی ته به د محبت اظهار کوي. دا خبره مې د دې لپاره وکړه چې کچره زنانا قرآن او سنت ته توجه ورکی، د قرآن درسونو ته توجه ورکی خزه، نو دې چې کور کې په اف ام باندې ترجمه ولګي. نن سبا د الله ډیر لوی کرم او فضل دی چې کور کې دنه مدرسه ده، ریډیو واخلا چې نه ریډیو په 200-300 باندې کیږي، په 100 روپے باندې کې دی شي چې پکې وی کور کې ولګوا دن غریب په غاړه، نو خاوند دې ک ډیر ناکاره وین واوري به، نو پاغي کې به د خځې حقوق راځي، د خاوند حقوق به راځي، د خاوند حقوق به خځې تزده کوي او د خځې حقوق به سړی تزده کوي، د اولاد حقوق به مور پلار تزده کوي او د مور پلار حقوق به اولاد تزده کوي. نو معاشره به ټوله سره کې ګل ملوي کنه وي، چرته به جنگ او جګړه ني، کور کې به فتنه او فساد نوي، خو بشرطه چې د قرآن او سنت تعلیمات عام شي او دا بکیږي د خځونه. کچره کوم خزه دا غواړي چې زما د ژوند جوړ شي، هغه د کور کې دینی ماحول جوړ کړي، هغه د کور کې درس قرآن پر ریډیو باندې لګي او پابندۍ سره دی واوري، او چې په کم وخت کې د الله د کتاب درس کیږي، مسائل بیانېږي، نو په هغه وخت کې سړو له پکار دي چې چای او روټه په داسې وخت کې و نه غواړي، او که غواړي خزو له پکار دي چې ولې ورنکي، ځکه چې د الله حق د خاوند د حق نه زیات دی. خاوند چې شه دی د الله په مخ کې، او د خاوند لوی حق دی، چرې به نه خپکای، هر حکم به منی جایز، خو ناجایز حکم چې کړه د الله مقابله کې راشي بیا به نه مانی، ځکه چې الله خاوند کړی دی. کم ځای کې چې الله ورته وی چې دا کوا دی به کوي، چې ورته الله ویلی دي چې مې کوا نه به کوي. که خاوند کله د الله حکم ماتای نو خذب ور سره د الله حکم ماتول نه مانی. نو ساړو له پکار دي چون کې ایوی خځې په وجه باندې با 4 کسان جهنم تزي، د ایوی خځې په ځای باندې با 100 کسان جهنم لزي، 4 کسان. دا جمعتونو کې چې منځونه کوي او دا غټ غټ پټکی مو والدي او دا دومره ګریم پریخي دي، تسبیح ټول اورج کړه چوي، سبحان الله سبحان الله سبحان الله پځوي چې سبحان الله سبحان الله په سره وای. دا ټول ذکرونه، دا ټول عبادتونه، دا ټول منځونه، دا ټول حجونه او دا ټول صدقې او دا ټول خیراتونه به دي کړي روان به جهنم ته، ځکه چې خزه به د الله د دین نه خبرې خصو چاو کاراو پر عذاب جهنم ته روان وي. ډېر چې به وایي چې ما منځونه کړي، ما عبادتونه کړي، ما خیراتونه کړي، ما سکاتونه کړي، ما دا کړي، ما دا کړي، خو زه به چرتا الکه چرته بزي په زور وای، چرته بزي جهنم ته بزي، هات کړي به په لاسونو کې وي، زبردسته سره بزي پړ مخه به وراچي. خو کچری کور کې درس قرآن غږوي، چې کله په درس قرآن مسائل شروع شي په اف ام باندې، تخپل خزي ته وایي چې په دې وخت کې نه در نه چای غواړم، نه در نه روټه غواړم، نه در نه د پټی کار غواړم، نه در نه د دنیا بل کار غواړم، هر څو وخت چی وي. خو چې کله درس قرآن شروع شي د کور ټولو زنانو ته وایي چې تاسو به خامخا درس تکې نه، نو ان شاء الله چې ته به جهنم نه په بچ شي، کده د کيو کنيز د کوي، نو جنت تتلل غواړي او کنه غواړي، تش په تاسو نشي نه کیږي ګور ادا کار. نو مقصد می د خبره داو، بیان می د زنانو د پاره شروع کړو چې خويندې میندې که خپل دنیا او آخرت جوړول غواړي، کورونو کې د الله د کتاب تعلیمونه شروع کی، قران کني ویلې قران دی شروع کی، خاوند نه دی شروع کی، خاوند د خزینه شروع کی.
لور دی د مور نه شروع کی، مور دی د لور نه شروع کی. بهار زاینو لا نور کورونو لا تک جایز نه دی. دا نه چې وای چې دین د پاره نه دی جایز او نور غم او خده کې خو تک جایز دی، په هیڅ شي کې هم جایز نه دی. کله چې خزا ټول ورځ په کور کې ناستوي یوازې یو خاوند ګوري، نو دا غي به خاوند سره مینه وي او کنه وي، ځکه چې هغه نور څو ګوري نه. او چې ټول ورځ ګرځي بار او هغه د تمامي دنیا نور سړي ګوري، ضروری خبره ده چې تاسو سره به محبت کمی او تا به ور سره محبت کمی، ځکه چې د خځې په مخ باندې چې د پردي سړي سترګې لګي نو دا غي مخ نه نورانیت زی اپیکوي پیکا. نو د قران او د سنت زبط است په یو بیان کې د ټولي دنیا خبره وکم نشم کوله، هیڅوک هم نشي کوله. په یو ورځ دین نزد کیږي، خو مقصد مې د خبره دار چې کورونو کې درسونه شروع کړي. سړی دی خزو ته وایي چې په دې وخت به قران درس شروع کی، دا خبره مکوي چې دا په کلون څخه دا خو پنځ پیریون دیو، دا خو خابيون دیو، دا خبره مکوي. دا د شیطانانو خبرې دي. دا د چا خبرې دي؟ الکه پزور وای دا د چا خبرې دي؟ نه قران د پنځ پیریانو دی، نه قران د وهابیانو دی، نه قران د بدعتیانو دی، نه قران د بلتا د يهودو د نصاراو دی. قران د چا کتاب دی؟ د الله کتاب دی. او چې کوم خلکو قران راغسته دی، اگر چې هغه خلکو بدنام کړی خلک به ډېری خبره ورپسې کوي، خو چې چا قران راغسته دی، څوک چې قران لولي، زبتا سول صد جماعت نمونه اخلم، خزي جماعتونه نه پیژني، خزي تنظیمونه نه پیژني، خو په دې علاقه کې